دا خلک جاړي دا خلک جاړي دا پېښور په صالحي باندې د 14 دسمبر باندې کوم واقع شوی و دا خلک جاړي دا خلک چغې وهي کریکې وهي ځان نه سرونه شوکوي په ځان چکونه لګوي چې غم د هر یو حد نه تیر راغلی دا ځل مقتل کې تویې شوي وینه د خاپېرو ده د فرښتو ده دا ځل مکتب نه رالیږلي قاتل څه وشلېدلې بستې پرې کړي شوي کتابونه کاپۍ مات قلمونه د لاشونو سره دا ځل مکتب نه رالیږلي قاتل څه وشلېدلې بستې پرې کړي شوي کتابونه کاپۍ مات قلمونه د لاشونو سره دا خلک جاړي دا خلک چغې وهي کریکې وهي خوري سوګندونه قسمونه کوي دی د بدل او کسات دی انتقام به اخلي د دې وحشیانو څخه د جلادیانو څخه دا خلک جاړي دا خلک چغې وهي کریکې وهي خو دې پښتنو باندې غلي شي ټول دا خلک جاړي دا خلک چغې وهي کریکې وهي خو دې پښتنو باندې غلي شي ټول سرونه ښکته کي او لاندې ګوري چې قاتل څوک دی قاتل د چا پاللې قاتل د چا نیازبین دی خنجر ماشین جیکټ لکه مې راغلل بارود په ټول هیواد کې چا خواره کړ دا خلک جاړي دا خلک چغې وهي کریکې وهي خو دې پښتنو باندې غلي شي ټول سرونه ښکته کي او لاندې ګوري چې قاتل څوک دی قاتل د چا پاللې قاتل د چا نیازبین دی خنجر ماشین جیکټ لکه مې راغلل بارود په ټول هیواد کې چا خواره کړ دا خلک جاړي دا خلک چغې وهي کریکې وهي خو اعتراف د خپلې تېرې ګناه چرته کوي دی همت نشته طاقت نشته جرأت نشته چې حقیقت سره مخ ولګوي چې هغه لاس د مټ د ویښ نه پرې کړي چې همیشه قاتل په ملا ډبوي ډېر خیال ډېر ښه چې د مذهب په مقدسه نامه د نظریې دا خیالي پولې ساتي دی کې خو اعتراف د خپلې تېرې ګناه چرته کوي دی کې همت نشته طاقت نشته جرأت نشته چې حقیقت سره مخ ولګوي چې هغه لاس د مټ د ویښ نه پرې کړي چې همیشه قاتل په ملا ډبوي چې د مذهب په مقدسه نامه د نظریې دا خیالي پولې ساتي په چم ګاونډ باندې ورونه شیندي دا خلک جاړي دی به بیا هم جاړي بیا هم جاړي بیا هم جاړي د دی قسمت کې د جړا حد یاره ډېر ښه